فوراً بل اطلاع راغی او بل سړی راغی وی صاحب ما یو خوب لیدلی بیګا. څنګه دی ولیده؟ وی د عربو خان دی، عربو والا، او یو غټ مضبوط اوښ تې مخکې دی او د دې دریاب فارس باندې راپورې وتل او زموږ په دې علاقو کې د اوښان خواره شو. بادشاه وی څه چل دی؟ دا څه چل چې دی خو څه چل دی. څوک مذهبي مشر شته چې هغه موږ پوه کړي؟ مذهبي څوک مشر شته چې هغه موږ پوه کړي او په دې حالاتو موږ خبر کړي؟ دا خو څه ناشنا قصه جوړېدو والا ده. یو مذهبي مشر و، هغه نومران دی وخیر شو، هغه وی ښه وی دا زه به یو مذهبي مشر دی هغه یې راوسته، چې هغه یې راوسته وی تا نه یو څو تپوسونه کوم، جواب به راکړې؟ وی صاحب که جواب را سري در به کوم کوي تپوس به دله وکړم. دا تپوسونه یې ترې وکړل. هغه وی په شام کې زما یو ماما دی او ډېر نیک سړی دی او د پخوانو کتابونو پویم دی او سطیح د هغه نوم دی، هغه که اجازت یې ما لیږې هغه نه به دله دا ټول معلومات واخلم. وی شابه ځان رسوه. دې ځای نه لاړ شام ته. چې شام ته لاړ هغه ماما یې د پخوانو کتابونو عالم و، هغه دغې وخت کې د زنکدن په حالت کې و. ده پې سلام واچو، یو څو شعرونه یې ورته وویې، هغه تې ګیله وکړه وی خوريه چې مرم نو رالی، وی ماما زر راته وایه دغسې هغه ماما ورته وایي وی خوريه وی چې مرم راله رالی او داسې یو خبر رانالی. ده ورته لا ال نه دی ویلی، یو خبر رانالی او هغه خبر دا دی چې ستا د بادشاه د محل نه کاڼې پروتې دي او ستاسو فلانکي دریاب هم وچ شوی دی او ستاسو د فارس آتشکده مړه شوې ده او تاسو خوب هم لیدلی دی چې د عربو خان رالل او زموږ په علاقه باندې خوره شو. دې پسې راغلی دا تپوسونه رانه کوې؟ ماماجي هم دقه تپوسونه ده نه کو. وی ښه نو دا دلیل او نښه دې خبرې ده چې نبي آخر الزمان دنیا ته تشریف راوړلی دی. دا دې خبرې ده او تلوار مه کوئ. ستاسو اته بادشاهۍ به تیریږي نو اتمې بادشاهۍ نه پس بس ستاسو سلطنت ختمیږي او دغې آخر زمانې د پیغمبر بادشاهي به په ستاسو کې خورېږي. اته پیړۍ، اته بادشاهۍ، اته پیړۍ نه اته بادشاهۍ پس به ستاسو بادشاهي ختمیږي. هغه واپس راغی بادشاه ته. بادشاه وی زه اته بادشاهۍ ډېر شي او هغه اته ډېر زر ختمه شوي. څو کاله کې دننه یو لاړه بله لاړه بله لاړه او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې اتمه بادشاهي ختمه شوه او د مسلمانانو بادشاهي فارس ته ورسېده. کاهنانو پیشنګویه ورکړې چې دا هغه زمانه ده چې د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړي. اسمان کې به دا ستوري رڼاګانې کولې، د ستورو نه به شغلې تلې راتلې، چمکار دا به ډېر زیات و د ستورو شغلې او خلک هم لږه خلکو کې نیکي پیدا شوې وه. د نبي علیه السلام د پیدایش نه مخکې بعضې خلک راغون شو او یو میټینګ یې وکړ، یاره دا خو ډېر زیاتې غلا غلطۍ زیاتې شوي دي، د دې روکتام پکار دی. یاره بدعملۍ او زناکارۍ ډېرې شوي دي، د دې روکتام پکار دی. یاره غله ډېر شوي دي، روکتام پکار دی. یو کمیټي جوړه کړله. دا ټولې د دې خبرې نښې وې چې دنیا ته یو عظیم شخصیت راتلو والا دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ. لومبی پی ول خپلې مور ورکړې دي او بیا د ابولهب یو وینده وه سویبه نومې وه، سویبه هغې وله پی ور او دا سویبه لاړه ابولهب ته زیری وکړ وی مولا مبارک دې شه ستا د هغه مړ ورور عبدالله زوی پیدا شو. نو په هغه خوشحالۍ کې ابولهب د نبی علیه السلام تره دا سویبه وینځه ازاده کړه. نو بخاري شریف کې یو اثر دی، بخاري شریف کې شته، ابولهب چا په خوب کې ولیدم وی الله د سره څه وکړل؟ وی ډېر لوی عذاب کې پروت یم، ډېر لوی عذاب کې، خو وایي چې ما د پیغمبر علیه السلام په خوشحالۍ کې سویبه ازاده کړې وه نو وی الله په هغه ټیم زما په دې ګوته کې لږ غوندې پی پیدا کړې. ما بعتاقتې سویبه د سویبې د ازادولو په برکت دی کې یو پوټې غوندې پی پیدا کړې. هغه زه دین علما دا معلوموي چې مسلمان به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پیدایش د خپلې خوشحالۍ اظهار کوي. داسې خوشحالي نه ګوري لکه دا زمونږ خلک چې بعضې کوي. مونځ نه کوي، په دې ورځو باندې خلک چراغان کوي، منګلې باندې صاحب دا بلپونه بل کي او اسونه ناوي کي او جلسې دي او
جولسونه وباسي او لوډ سپیکر یې دي او څه ورته ویلې کېږي دا غیر شرعي کارونه پکې ډېر خلک کوي. داسې نه ده ګورئ مونځ نه کوي. د پیغمبر علیه السلام سره د مینې نښه دا ده چې د هغه په شان عمل به کوې، د هغه په شان عقیده به ساتې او د هغې په شان اخلاق به ځان کې پیدا کوې. نه مونځ کوي نه روجې نیسي، نه د پیغمبر علیه السلام په شان ځان له شکل جوړوي، نه د هغې شان اخلاق پیدا کوي. او جیره به ولول دی چراغان به کوو او ګولۍ به ولو او څه ورته وایي دا چورچورکي دا به ولو او دغه دا شربتونه به ویشو او کیرونه به پخو او جلوسونه به وباسو. داسې مثال یې دی. لکه یو سړي د چاوې روژه وایي نه نیسي، وی پلار به دې ونیسي، اسان کار دی څه. هلکه وي مانځله مړه وي یو مونځ خو نه دی نو مونځ هم نشم کولی، روژه نشم نه وي مونځ نشم. زکات یاره نور حقونه لږ دي چې لا اوس په مال کې زکات هم ورکړمه او چې روژه ماتې به شو نو جومات کې به ټول نه مخکې راغې روژه ماتې له خپې به یې راتاو کړې کجورو ته پکوړو ته به کېناستو. چاودې بیخ دی نه روجې نیسې نه مونځ کې نه زکات ورکې نه څه نور څه نیکي کې او روژه ماتې ته د پکوړو نه مخکې نه خپې راتاو کړي وایي څه کافر خو راته نه ښکارم چې روژه ماتې به م نه کوم. مسلمان نیم څه دا هغه لوبه نه د پیغمبر علیه السلام شکل دی خوښ دی که هغه دی خوښ خو ځان نه به جوړ کړی و که نه د پیغمبر علیه السلام مبارک عقیده خوښه ده که هغه دی خوښه خو ځان له به جوړه کړې وه که نه نه د هغه ښکلی عمل خوښ دی که د هغه ښکلی عمل دی خوښ خوا به دې کړی و که نه صرف په دې باندې نه نه اصل بنیادی چیز دا دی ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم چې کم سړی خیرت او الله مني نو پیغمبر علیه السلام د هغه دپاره نمونه د هغسې به ځان جوړه. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول یو ځل نه بار بار الله وایي د ما تابعداري وکړئ او د پیغمبر اسلام تابعداري وکړئ. مینه ورسره وکړئ. د مینې تقاضا دا ده چې ته د حضور پاک شان کردار ځان کې پیدا کړې. نه جي هغه مې نه دی خوښه نه لکه دا جلوس ته ولې وایست او دا په کوټه باندې بلپونه ولګول وایي مسلمان کافر خو درته نه ښکارم داسې به نه کوم مینه کوم که نه څنګه مینه کې مینه دې ته وایي یو ورځ به مینه کې د کال بیا 12 میاشتې به مینه نه کې صرف یو ورځ به کې د خوشحالۍ اظهار به کوو او په هغه طریقه به کوو چې کومه طریقه باندې مونږ ته د دواړو جهانو سردار او صحابه کرامو فرمایلي. دین به مونږ د صحابو نه زده کوو. بدعاتو نه به ځان ساتو. بدعت هغه څیز ته وایي چې الله او رسول او خیر القرون کې نی او مونږ یې دې وخت نه شروع هغې نه به ځان ساتو. چورچوریګانې مرچوریګانې پکې نشته، چراغانونو ته ضرورت نشته. ډوډۍ ورکړه چاله خیراتي او ثواب نبي علیه السلام ته وبخه خیرات او که ثواب هغې ته وبخه. یو جومات جوړ کړه که تکړی او ثواب نبي علیه السلام ته وبخه. دې ته د خوشحالۍ اظهار وایي. یو مجلس جوړ کړه او په هغه مجلس کې علما راوغواړه او خلکو ته د نبي علیه السلام سیرت بیان کړه چې د هغې سیرت د هغې اخلاق د هغې اعمال خلکو ته معلوم چې خلک د هغې مطابق عمل وکړي. خلک ډېر ناواقفه دي. زموږ حضرت شیخ صاحب رحمه الله یو ځل خبره کوله وایي په مدینه منوره کې ناست وم یو وکیل د هغې راسره کېناستو وی د اول خو یې دا ستا خوا دې خوا خبرې کړې وی ما ته وایي چې څه کوې ما ورته وایي چې دلته کې راغلي م د پاکستان یم او مدینه شریفه کې سبق ویم وی ما ته وایي چې تاسو همغه زړو قصو پسې نښتې خلک سپومۍ ته وختل او تاسو زړو قصو پسې نښتې ما ورته وایي کاکاجي هغه سپومۍ ته ختلم تا ته پرېښې ته ورته خېږه وی بیا ما ته وایي چې یو تپوس ته نه کوم چې د نبي علیه السلام د اکبر بچا زمانه کې تېر شوی دی ما یې ته وکیل وکیل 14 خو به دې خامخا پاس کړي او هغې نه پس به دې بیا د وکالت ډګري م څلور پنځه کاله اخیستي تا ته دا پته نه لګي چې نبي علیه السلام کومه زمانه کې تېر شوی دی او هغې دا فرمایل وی په لاهور کې یو ځل اخبار کې راغلي یو پارچه کې سوال شوی و د پیغمبر علیه السلام متعلق چې د هغې سیرت بیان کې او د 14 پرچه وه د جرنالیزم او په هغې کې صاحب چا لیکلي دي چې په کشمیر کې پیدا شوی دی یو دا اخبار بیا تفسیره لیکلی د اخبار چا وی په مکه کې د یو امیر کور کې پیدا شو میټرک 10 تعلیم یې په لبکه کې پاس کړ او بیا لندن ته د اعلی تعلیم دپاره لاړه او په آکسفورډ یونیورسټۍ نه اعلی ډګري واخیسته او بیا راغی مکې مکرمې ته یو ډېر لوی سړی ته جوړ شو دا حل دی زمونږ اوس هم که یو مسلمان نه تپوس وکړې دا ما چې کوم د پیغمبر هم د پیدایش خبرې درته وکړئ قسم دې ډېرو ته پته نه لګي ترونو دوه قومه دي یو مل او یو جم دی مل قوم هغې ته وایي چې د هغه نه د خپل مشر تاریخ هیر شي دا مل دی مل هر سړی د خپل مشر تاریخ
بیانې که نه بیانې چې هیر نشي. ما ته خو د ما د پلار تاریخ معلوم دی، خو چې زما بچو ته یاد پاتې شي، زما نوسو ته یاد پاتې شي، زما کالوسو ته یاد پاتې شي. د خپل سیاسي مشر برسې خلک کوي که نه کوي چې دا هیر نشي، د هغه تاریخ هیر نشي. دا او چې څوک هیر کی خپل مشر، دا مړ قوم دی. جمدی قوم هغه دی چې د مشر تاریخ محفوظ ساتي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مشر بل کیدی شي، تاریخ په مو محفوظ ساتي. خلک یې برسې کوي د مشر څه پکې وایي، یو ټکي پکې وایي هلکه وایي ګورې د پلانکي په میشن به روان یو. داسې ده که نه ده؟ نو موږ چې د حضور پاک سیرت بیانو، موږ به دا وایو چې د نبي علیه السلام په میشن به روان یو. هغه چې سرپاره الله لیږلي دی هغې باندې عمل به کوو. داسې نه چې صرف بس زنده‌باد او مرده‌باد دي، زنده‌باد او مرده‌باد باندې کار نه کېږي، او صرف د خولې په عشق هم کار نه کېږي چې دا عشق رسول یې. ما یو ځای کې په مکه مکرمه کې یو سړی ولیدو، ټوپی په سر و او ډېر خلک بلا مریدان وو، بلا مریدان وو. خلک راته وو یو غاړې ته ناست و، چا ول لاسونه چاپي کول، چا ول خپو چاپي کول، او په دې تندي باندې خپل نوم لیکلی و، په تندي ټوپی و ټوپی باندې لیکلی و پیر سید فلان کې عاشق رسول، په دې ټوپی د پاسه لیکلو. چې ما ورته وکتل نه برید ونیږي دا و، ما دا خو ناشنا عاشق رسول دی، اګیا او برید ته جوړ دی، عشق وړي دي په ټوپی په لیکلو ته عاشق جوړېږي، عاشق دړی. نو جناب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان عقیده وساتو. د دې پروګرام مقصد سی د دې بیان چې د هغه عظمت د مسلمان په لکې کینی، عظمت لویي، او د مسلمانانو او چې څوک څومره عظیم الشاني نو هغه سره قدرتي مینه پیدا کړي، چې د مسلمان په زړه کې محبت پیدا شي. ځکه د نبي علیه السلام مینه دا د ایمان نښه ده. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. د هر چا نه به د حضور پاک سره مینه زیاته کړي، او د مینې او د عظمت مقصد دا دی چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي، د هغې اتباع و، د هغه مقصد. نو به هر کیف لومبې پی ورته خپلې والدې محترمې ورکړل، بیا د ابولهب ویندې صهیبې وله پی ورکړل، او په 9 ورځ باندې د نبي علیه السلام نیکه عبدالمطلب عقیقه وکړه. عقیقه دا وه چې یو لویه ډوډۍ وکړه، او د مکې لوی اشراف او سرداران یې ټول راوغوښتل په هغې کې کېنول. او تاریخ لیکي علما چې دومره لویه ډوډۍ د چا په پیدایش نه ده شوې کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولادت مبارک شي، او نوم یې وله کېښود محمد صلی الله علیه وسلم. او اعلان یې وکړه وی دا نوم ولې د دله محمد کړم. محمد ظاهري معنا دا ده اسانه، هغه کس چې د هغه صفتونه کېږي، د صفت قابل، ستایلی شوی د صفت قابل، هغه خوبونه لیدلي د آلاتو نه، وی زما دا نوسې ډېر مبارک نوسې ښکارېږي، او دی به داسې حد ته رسېږي چې خلک به د صفتونه کوي، دا نوم وله ځکه کېښود. او مور بیبي ورته وی چې زه خو وله احمد نوم ایږدم، وی ځکه چې ما خوب ولید نو ما ته په خوب کې چا ووی چې دې بچي له د محمد احمد نوم کېده، نه تاسو وله محمد کېښود، زه وله احمد نوم ایږدم. احمد معنا صفت ویونکې، د الله صفت ویونکې، ثناخوان چې ډېر ښایسته صفت کوي او ښکلې صفت کوي د پروردګار. نو مور بیبي ورته احمد کېښود او نیکه ورته محمد نوم کېښود. بعضې علما وایي په دې 9 ورځې سنت هم شوی دی، لیکن اکثر علما جماهیر او محققین لیکي چې نه، نبي علیه السلام سنت شوی د مور نه پیدا دی. یو کافر یو تاریخ لیکلی دی او په هغې کې 100 لوی خلک شمارلی دي، 100، او هغې له نوم هم ایښودی دی د 100 men، یعنی 100 لوی خلک، 100 شخصیات. دا عیسائی دی، او په دغه کتاب کې چې د 100 شخصیاتو ذکر کوي نو لومبې نوم یې پکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی، او په 4 نمبر کې د خپل پیغمبر د حضرت عیسی علیه السلام نوم ذکر کړی دی. نو لیکي په دا کتاب کې چې زما دا کتاب څوک وګوري نو دی به خامخا په ما د اعتراض کوي چې خپل پیغمبر د 4 نمبر کې ذکر کړی دی او د مسلمانانو پیغمبر د په 1 نمبر ذکر کړی دا ولې. نو زما جواب دا دی چې زه د دې نه مجبور یم، دا یو حقیقت دی چې ما لیکلی دی، او عجیبه تجزیه کړې ده. وی د مسلمانانو د پیغمبر یو څو خصوصیات دي چې هغه زموږ د پیغمبر نشته.
یو خاصیت د مسلمانانو د پیغمبر دا دی چې هغه ودونه کړي دي او زمون پیغمبر عیسی علیه السلام واده نه دی کړی نو چې زمون پیغمبر وادو نه کو د مسلمانانو پیغمبر واده کړی دی نو د واده متعلق او بیا د بیبي سره د ژوند د تیرولو دا ټول واقعات عملي طور د هغه امت د نبی علیه السلام نه زده کولی چې مونږ یې ترې نشو زده کولی ځکه زمونږ پیغمبر واده نه دی کړی د هغه امت د حضور پاک نه دا چل زده کړی دی چې واده به څنګه کې بیبي سره به ژوند څنګه تیری د شپې حالت به دې څنګه د ورځې حالت به دې څنګه او بیا د بیبي په ذریعه برې د سخر خواښې سره څه تعلقات او کور کې به بیبي څه کار کوي د خاوند سره به څه ګزراني او څه طریقه به او د ښځو څه حقوق دي او که دوه ښځې څنګه ژوند به تیری او چې درې وي څنګه به تیری په سفر به ځان سره څنګه ښځه بوځې نه به بوځې نو دا ټول مسلمانان د خپل پیغمبر نه عملي طور دا چلونه زده کړي دي ځکه پیغمبر یې ودونه کړي دي او موږ عملي طور د خپل پیغمبر نه دا چل نشو زده کولی ځکه زموږ پیغمبر واده نه دی کړی یو دین د دین لویه حصه ګورئ د انسان د کور دننه د بیبیانو سره تعلق لري د دین یوه پوره حصه ده هغه حصه موږ ته د دواړو جهانو مبارک سردار په عملي شکل کې ښولی ده د عیسی علیه السلام دا حصه نشته او دویم وی زموږ د پیغمبر بیبي نه ده کړې نو بچیم نشته او د مسلمانانو د پیغمبر بچیم شته اولاد یې شته اولاد یې تیر شوی دی نو امت ته عملي طور د اولادو د حقوقو چل زده کړی دی مسلمانانو چې بچو سره به څنګه ژوند تیری د بچو به څنګه تربیت کې ودونه به وله څنګه کې عبادت ته به کله ودرې د واده خاده انتظام به وله څنګه کې او چې مړ شي ته بچي به دنه مال څنګه په میراث کې وړي او که هغه مړ شو ته به ترې مال په میراث کې څنګه وړي نو د مسلمانانو د پیغمبر بچي شوي دي عملی طور باندې هغه امت ته د هغه بچو تربیت هر څه ښودلی دي او زموږ پیغمبر واده نه دی کړي بچي نشته نو موږ ته عملي طور د بچو حقوق تربیت نشو زده کړو وی درېیمه څه ده وی د مسلمانانو د پیغمبر خپل کور او زموږ د پیغمبر خپل کور نشته ځکه عیسی علیه السلام سره یو به لوټه وه یو به ورسره ګومنځ وه او ګرځېده به او بستره به یې شاته اچولې وه او دعوت و تبلیغ به یې کو کوڅه په کوڅه به ګرځېده خپل کور د حضرت عیسی علیه السلام نو یو ځل یو سړي اوبه څښلې په لښتي باندې په لاسونو کې اوبه راواغېشتې او اوبه یې څښلې نو عیسی علیه السلام لوټه وغورځوله وی داسې معلومیږي چې د لوټې نه بغیر هم کار کیږي دې ته مې مجت نشته یو سړی یو لید چې هغه ګیره او داسې یو که په مخې اوبه واچولې او ګوتې په دې ګیره کې ورکړې دا ګیره یې پرې برابروله نو ګومنځ یې وغورځوله وی دې ته حاجت نشته وی په ګوتو هم دا کار کیږي بالکل د دنیا نه زاهد او دنیا سره هیڅ تعلق نه ساته د دې وجې نه د عیسایانو دا راهبان هم په غارونو کې او په جونګړو کې اوسیږي او هېڅ قسمه د دنیا سره تعلقات نه ساتي نو د مسلمانانو د پیغمبر خپل کورو نو د ګاونډي حقوق دي مسلمانانو په خپله زده کړي دي چې کور دی کور بالې ګاونډي سره به دې څه تعلق وي او که دا کور د بل چا په ګاونډ کې دې واغېسته نو ابه د باندې شوفه کوي د شوفې قانون او کور کې بیا بیبیانو له ځان له کوټه جوړول وی دا ټول حالات عملي طور مسلمانانو د خپل پیغمبر نه زده کړي دي او زموږ د پیغمبر خو نه ګاونډي و نه خپل کور دا چې موږ عملي طور نه دي زده کړی څلورمه خبره اهمه خبره وی زمون پیغمبر صرف د مونځ سره او د عباداتو سره خپل تعلق تیر کړی دی او د مسلمانانو پیغمبر جهادونه کړي دي او ډېرې علاقې یې قبضه کړي دي او بادشاهي یې کړې ده او احکام شرعیه د ټول په خپل جون په خپل امت کې نافذ کړي دي چې څوک غلو کړي نو لاس پتې کټ کوي د هغې خپل اصول او قواعد دي یا که څوک بدعملي وکړي نو یا به دورې ورکړي په کوړو به یې او یا به یې سنګسارې بعضې خلک یې سنګسار کړي دي او څوک یې په کوړو باندې وهلي دي او که څوک قتل وکړي نو قصاص به وله ورکړي څوک ډاکه وکړي هغه له به دا سزا ورکړي څوک د اسلام نه واپس لاړ شي مرتد شي د هغه دا سزا ده نو وی هغه بادشاهي هم کړې ده
او ملکونه هم فتح کړي دي او عملي طور د الله تعالی احکام دا په مسلمانانو باندې جاری کړي دي، شرعي احکام جاری کړي دي. او زمون پیغمبر دا دغه نه صرف عباداتو سره متعلق پاتې شوی دی، د بادشاه نه او د سیاست نه باروبار پاتې شوی دی. نو هغه څیزونه زمون پیغمبر نه دي کړي کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي. دا راته زه حقیقت ویم. زمون ښکلی پیغمبرو دقسې بادشاهي هم کړې ده، د مسلمانانو بادشاه هم مدینه منورې جومات مسجد نبوي چې څنګه د عبادت لوی مرکز و، دارنګې د قضا او د عدل او د انصاف هم لوی مرکز و. سیاست یعنی حکومت والا طرز زندگی او پیغمبري دین د یو بل نه جدا نه دي. ګوره اسلام کې داسې ده. اوس هم ډېر خلک وی د ملا د حکومت سره وی څه کار دی، ډېر خلک دا خبرې کوي. نه، اسلام کې حکومت په حقیقت کې د ملا کار دی. پیغمبر هم دی او بادشاه مو. حضرت ابوبکر صدیق د هغه نه پس په امت کې لوی د دین راهنما او مشر او بادشاه هم دی، خلیفه هم دی. ورپسې حضرت عمر، ورپسې حضرت عثمان، ورپسې حضرت علی، زه ورپسې لاندې. برطانیه کې او په انګریزانو عیسایانو کې دا شی نشته. هغې حکومت او دین د یو بل نه جدا کړي دي. د دین تعلق د هغوی د ګرجو سره دی. پادران او راهبان په ګرجو کې ناست دي، خپل عبادت کوي. حکومت نور خلک کوي، د هغې خپل سوچ دا دی. نو تاسو وګورئ څومره ګنده نظام پکې روان دی. په حکومت باندې د مذهب لاس نشته. زنا په هر امت کې حرامه ده. د آدم علیه السلام نه والا تر اوسه پورې زناکاري حرامه ده. لیکن هغوی د حکومت په سطح باندې ورشئ وګورئ ښځې بربنډې ګرځي. ستر او پرده په هر امت کې فرض ده. ستر او پرده به تاسو وګورئ په یورپ کې، په لندن کې مو ګورئ، امریکا کې مو ګورئ، فرانس کې مو ګورئ، جرمني کې مو ګورئ چې کوم د عیسایانو ملکونه دي، استرالیا مو ګورئ، د ښځو پرده پکې شته نشته. حالانکې د هغې په مذهب کې هم دا جرم دی. د هلک او د جینۍ دوستانه دا په هر شریعت کې منع ده. د آدم علیه السلام نه واله تر زمونږ د نبي علیه السلام د امته پورې هلک به هلک سره دوستانه کوي، جینۍ د جینۍ سره دوستانه کوي، هلک او جینۍ به یو بل سره دوستانه نه کوي. او په یورپ کې تاسو وګورئ، په امریکا او په لندن کې هلک او جینۍ دوستانه کوي که نه کوي. دا مې بوای فرینډ دی، هلک دوست، او دا به ګر فرینډ، جینۍ مې دوسته ده. او یو بل سره باقاعده چکر هم لګوي او د ملکونو سیلونه هم کوي، او یو بل سره په پارکونو کې هم ګرځي او په هوټلو کې هم شپې کوي. نو د هغوی شریعت خو دا نه غواړي، د هغې دین کې دا نشته. خو چونکې مذهب او حکومت ته یو بل نه جدا دي. حکومت د مذهب تابع نه دی چې څه کوي نو کوي به. دا مذهب خلاف روان دی. دلته بعضې خلک وایي جی په یورپ کې ازادي ده او ښځو ته ازادي ده او اسلام کې ازادي نشته. واقعي اسلام کې دغه ازادي نشته. ما یو ملګري ته وی یاره وی هلته کې خو ازادي ده که نه؟ مې یو ازادي ده. ته خو دې ته خوشحاله چې هغه نظام راشي او د هغې ښځې ازادي، نو ته به هم پکې ازادې. خو ګورې ستا خور لور به هم ازادېږي. دا به نه وی چې پردی لور خور به صرف ازادی او ته به ورسره ګناه کوې. نه، ستا هغه به هم ازادېږي. پردی لور خور تا سره مه کوه، پردی لور خور به ازاده چې خو ستا لور به هم ازادی، ستا خور به هم ازادی، ستا مور به هم ازادی. نو بیا چې سوچ یې وکوي او دا خو واقعي ته به هم ازادې، ګناه به کوې. خو بل هلک به هم ازادي، ستا مور سره ګناه به کوي، ستا خور سره ګناه به کوي، ستا ښځې سره ګناه به کوي. دا به نه وی چې ګنې زما هغه به په پرده کې دننه پټې ناستې او زه به ازادې یم او مزې به اخلم. نه، بل به هم ستا د هغې خپلو خویندو او د لوڼو نه مزې به اخلي. خدای دې د هغه نظام نه مونږ وساتي. دغه څه نظام چې د یو انسان په مخ کې د هغه خور د دې معافي، د هغه لور، د هغه مور او د هغه ښځه خپل دوست سره ګرځي. دې دا نشي ویلې ورته چې مه ګرځه. دا قتل نشي ویلې خپلې خور ته چې دا ته څه کوې. د مخکې به وځي وي دا مې دوست دی. لور به د مخکې وځي، مور به د مخکې وځي، ښځه به د په مخکې وځي. یوه شپه تېروي ورسره بار او که دوه او که درې تېرې. دې پابندي نشي کولی چې دا ولې. که پابندي کوي نو قانونا جرم دی چې تم ازاد او دام ازاده را. ته څنګه پې پابندي کوې؟ جیل ته به ځې، جیل ته. دا د هغې نظام. ولې؟ ځکه د هغې قانون، د هغې حکومت د مذهب لاندې نه دی.
مذهب او قانون هغې د یو بل نه جدا ساتلی دي. نو چې څه کوي نو کوي، سپو سره نکاحګانې کوي، ښځې سپو سره نکاحګانې کوي. دا فطرت تقاضا کوي د دې خبرې. هلکان یې سپو سره نکاحګانې کوي او پیشوګانو سره نکاحګانې کوي. او ما یو ځل په یو رساله کې کتلي یوې ښځې چیندخ سره نکاح کړی و. دا ژوند دی؟ دا څه طریقه ده؟ دا ولې؟ حکومت د مذهب نه اخوا دی، د مذهب دخل پکې نشته. دا خو چې مذهب او حکومت یو ځای شي نو بیا به حکومت د شریعت ماته خوري. دا به پکې نه. یورپ کې ازادي ده او بالکل پکې ازادي ده، خو موږ دا ازادي نه غواړو. موږ وایو چې زموږ ښځې زموږ خپلې ښځې پردی دي نه. داسې ده که نه؟ زموږ خویندې د یو په پرده کې ناستي، دا صرف زموږ خویندې او د خپل خاوند ښځه دي، د بل چا دي نه. زموږ لوڼه یې د خپل خاوند ښځی او د بل چا دي نه. او باقي هغه ازادي دلته موږ ښځې د زنانه ته شته. که پلار یې په زور په نکاح ورکوي او دا نه غواړي نو شریعت وایي جبر به پرې نه کوي. ښځه باندې جبر به نه کوي، ظلم به نه کوي چې په کور کې د قیدي ساتلي، دا مور کرم تلی شي، دا پلار کرم تلی شي، دا حج د بیت الله لم تلی شي، دا علم حاصلولو دپاره او د علم د ښودنو دپاره په پرده کې د کور نه بار هم وتی شي. هېڅ پابندي نشته، د شریعت د دایرې لاندې. زمارونو هغه عیسایي دا لیکي، وی د مسلمانانو بادشاه چې هغه نبی علیه السلام هم بادشاه هم پیغمبر. نو د شریعت احکامات هغه ښودلي دي خلکو ته، جاري کړي دي، نافظ کړي دي. زمونږ پیغمبر عیسی علیه السلام هغه صرف عبادت رفته و، حکومت سره څه کار نو. نو موږ ته د شریعت احکام په دنیا کې عملی شکل کې نه دي ښودلی. وی دا څلور وجې دي د مسلمانانو د پیغمبر چې ما په دې خبره مجبوری چې زه د هغه نوم په دې 100 کسانو کې په اول نمبر کې ولیکم. زمارونو عیسی علیه السلام هتک دلته نشته. که ته وایې دا د الله حکم هغه ته بس هغه ته دغه ډیوټي سپارلی و، زموږ نبي علیه السلام ته دا ډیوټي سپارلی. یاد وساتئ، ډېر خلک د حضور پاک شان ذکر کوي خو لږ غوندې وښویږي د بل پیغمبر هتک او بېعزتي ورسره راشي. ټول پیغمبران دا ستوري دي د هدایت، دا رڼاګانې دي، خو یو پیغمبر ته الله یو ذمهداري حواله کړې ده او بل پیغمبر ته الله بله ذمهداري حواله کړې ده. نو زموږ ښکلی پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې دنیا ته تشریف راوړلی، ربیع الاول، دا راجح قول دی. او دې کې بیا اختلاف دی، مشهوره خو دا ده چې په 12 د ربیع الاول پیدایش شوی دی، لیکن بعض علما نه هم یادوي. او مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه یو کتاب دی سیرت مصطفی، د نبی علیه السلام سیرت یې لیکلی دی، هغې کې هغه 8 د ربیع الاول لیکلی دی چې د ربیع الاول 8 تاریخ. او څوک 571 عیسوي سن یادوي او هغه لیکلی دی مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه چې 570 عیسوي کالو 570. او د ورځ د ګل و په دې د ټولو علمو اتفاق دی. او د سحر د سنتو ټیمو هغه وخت کې تقریبا علماء کرام لیکي چې 20 منټه د پاسه یا 22 منټه د پاسه 4 بجې ټیمو. او د اپریل بعض علما 22 تاریخ یادوي 570 یا 571 عیسوي، او څوک د اپریل 20 تاریخ یادوي. په دغه تاریخ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی دی. او د هغوی یو تاریخو په دغه زمانه کې د اتیانو یو لښکر هلاک شوی اصحاب الفیل یې ورته وي، د هغې 50 یا 55 ورځ وه. بیت الله ته به خلک راتلل د عبادت دپاره، د طواف دپاره، د عمرې دپاره، حج دپاره. نو په یمن کې یو بادشاه ابراهیم و، هغه وی یاره موږ هم پکار دي چې یو عبادت خانه جوړه کړو، خو نیت یې خراب و، د بیت الله په مقابله کې ویې جوړه چې خلک بیت الله پرېږدي او زموږ دې کوټې له راځي او عبادت پکې کوي او طوافونه ترې کوي. نو یو خشته ښکلې کوټه یې جوړه کړه په یمن کې، صنعا د یمن یو ښار و په هغې کې اعلی قیمتي کوټه، او خلکو ته سهولیات هم ورکړل چې دې کوټې ته څوک عبادت له راځي نو موږ به وله ډوډۍ او د خوراک انتظام هم کوو او د شپې بندوبست هم وله کوو. نو عربو دا بده وګڼله. نو د عربو یو کس لاغ او هغه وله په هغه کوټه کې لوی اودس ماتې وکړه. او بعضې علما لیکي وی د شپې یې ورته خشاک کېښود او اور یې ورته برته کړه، کوټه یې وله وسوځوله. ابرهه بادشاه خبر شو ښه
دا زمونږ د کوټې بېعزتي شوې ده، دا بل چا نه دي کړي بغیر د مسلمان نه، دا مسلمان کړي دي. هله به زه ډوډۍ خورم او به بس کم چې د مسلمانانو کوټه د عبادت بیت الله دا دړې دړې کړم. لوی لښکر یې را روان او اتیان پکې وو، او چې کوم مشر اتي و هغه د بادشاه په قبضه کې و، او په دې ډېر لوی زور و شور راغی په مکه حمله کوم او بیت الله روان و. که سین مکې مکرمې ته رانږدې شو نو ګیر چاپېره په بیابانونو او صحراګانو کې د مسلمانانو کوم څاروي او هم د په قبضه کې اخیستل، څه به یې مړه کول، څه به یې لالول، او څه به یې لکه زمونږ چې څنګه ورته غنیمت وایو داسې خپل فوج له ورکول. عبدالمطلب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکو د هغه اوښان یې ګرفتار کړل، وینیول لکه قبضه یې کړل. ناوله ورغې چې ورغې نو ابرهه دغه وخت کې د مکې مکرمې نه بعد د عرفات طرف ته یو ځای کې دمه کوله او د مکې د بیت الله د حملې ترتیب برابروي. چې څنګه موږ حمله وکړو د مسلمانانو د بیت الله دړې وړې کړو، د خپلې کوټې بدلتې ویل. عبدالمطلب د یو څو کسانو سره ورغی، د دې ډېر ښکلی و د عبدالمطلب، ډېر ښایسته مزېدار شکل او د دې مخ یې داسې اثر و چې څوک به ور سره مخامخ شو نو خلکو به یې ډېر زیات قدر کو. نو عبدالمطلب چې څنګه ورغی هغه ته خپل وزیران وی چې دا د مکې په سردارانو کې یو سردار دی. وی ابرهه دونه قدر وکړه چې هغه د خپل تخت نه راکوز شو او دته په ځمکه کېناسته او بیا دته ورسره غاړه ود او دې د مټه ونیو خپل تخت عارضي چې کم تخت و د هغه په هغې یې ځان سره کېنو او ډېر لوی عزت یې ورکړه عبدالمطلب له. دومره عزت او احترام یې ورکړه چې خلک حیران شو چې یو خوا په مقام لکې او د مکې د یو سردار دومره قدر کې. بیا عبدالمطلب ته وی حضرت څنګه راغلی؟ وی تا زما اوښان نیولي دي، زه هغه خپل اوښانو پسې راغلی، ما له خپل اوښان راکړه. ابرهه بادشاه ورته وی چې ما خو یې ته ډېر هوښیار یې، خو ډېر نمکل او ساده اوښه دی. وی هغه څنګه؟ وی زه ما دا مطلب و چې ته به راته وایې چې په دې بیت الله حمله مه کوه او واپس ځه. زما لکې دا رالل نو ما وی که زه ماته دا ووایي نو زه به واپس ځم، په دې بیت الله به حمله نه کوم. ما دا فیصله کړې. نو ایله بیله اوښان دې وغوښتل چې ما له اوښان خپل کور دې د پرېښود، د عبادت ځای غږ نه کوي چې په هغې حمله مه کوه، جومات د لروانوم د هغې غږ نه کوي چې دا مه روانوه، او عبادت خانه د للنګوم د هغې غږ نه کوي چې دا مه تباه کوه. اوښان غواړې نیکبخته دا به دې ویلي ما درته زه واپس تلم. او ته څه وایي؟ وی انا رب الابل، وی زه خو د اوښانو مالک یم، زه د اوښانو مالک یم. ورب الکعبة سیمنعها، او د کعبې رب بل ذات دی، وی ابه یې دنه بچ کي، داسې ذات دی چې د هغه کور ته نږدې کېدی نه شي، هغه به د هغې حفاظت کوي. د کعبې رب شته که د خپل رب یم، د خپل اوښانو رب او مالک یم، ما له خپل اوښان را یې ورکړې وله اوښان یې ورکړل. دی راغې بیت الله ته او د مکې سرداران یې راغونډ کړل. وی دا اوښان چې ما راوستل دا ما د بیت الله په نوم وقف کړل، ما ځان له نه دي راغوښتی، او د مکې سردارانو خلکو د مکې نه باروځئ او دا ظالم بادشاه دې حمله کوي، تاسو باروځئ چې تاسو ته نقصان نی. بس ډېرې بیت الله روان کې مونږ بیا جوړ کړو، اسم نشته. او د بیت الله خوا کې ټول سرداران را جمع شو، الله ته په چغو جړل چې مونږ کې دومره طاقت نشته چې دا ستا د بیت الله مقابلې والا لښکر مونږ منې کړو، الله ته پېښ او د بیت الله حفاظت ته پېښ. که دې ماشومان دی د مکې مکرمې نه بار وویستل او برها په لوی زور او شور کې را روان دی اوس چې په بیت الله باندې حمله کوم. پروردګار د خپل کور حفاظت وکړه، د دریاب د غاړې نه د توتکرو په شکل کې مارغان راوچت شو، ابابیل ورته وایي. دا توتکرې نه دي، د دې په شکل حیوانات مارغان الله راوچت کړل. یو یو درې کاڼي به یو سره و، یو کاڼی به په یو پنجه کې نیولی و، بل کاڼی به په بله پنجه کې نیولی و، او بل کاڼی به په مخوکه کې نیولی و، او چې سینګ به رالل کاڼی به یې راخوشې که نو کاڼی به د انسان د سر نه موت او لاندې د څاروي نه به موت، په هغه ځای به پرېوتل مردار به شو. او داسې دانې به پرې راوختې لکه د عقل نه کیني ده پخوا چې په خلکو راختي چې چک چې ورته وایي، داسې دانې به پرې راووتې، ټول مردار شو، کوتره شو. دا ابرهه اتی وتښتې، اچته ټینګېدی شو. نو دغه د ابرهه قرآن شریف کې الله تعالی دې قصې ته اشاره کړې ده، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. هغه د اتیانو لښکر سره مې څه وکړل. مسلمان کې چې طاقت نی او کمزوري الله مدد کوي، او چې مسلمان کې طاقت وي او ځان بې غیرته کی بیا الله مدد نه کوي.
314 په بدر کې طاقت کم دی هغوی بهادري وکړه طاقت د مسلمانانو کم دی شمیر کم دی الله مدد وکړه ښه مضبوط مدد یې وکړه ورسره اوس د مسلمانانو 56 ملکونه دي 56 ممالک 56 تیل ټول د مسلمان سره دي سونه د مسلمان سره ده تانبه او پیتل ګیس د مسلمان سره دی پیسه د مسلمان سره ده افراد د مسلمانانو سره دي دریابي لارې ټولې د مسلمانانو دي دا چې کوم نهر سویز دی دا نهر که مسلمان بند که د امریکې یو بیا هم تېرې خوا نشي راتلی افراد مسلمان سره نهر او سمندرونه مسلمان سره ګیس تیل پټرول ډیزل دا د مسلمان سره سونا تانبه او داتونه او هغه داتونه چې کوم نن سبا ایټم بم جوړېږي اټول د مسلمان سره کم نه چې نن سبا هایډروجن بم جوړېږي اټول د مسلمان سره کم نه چې ایټمي بجلیګر جوړېږي اټول د مسلمان سره ټوله د مسلمان سره ورونو خدای هم د مسلمان سره کم او قرآن هم د مسلمان سره لیکن مسلمان بے غیرت دی الله مدد نه کوي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین که تاسو کې غیرت ایمانی غیرت پیدا شو کلک مسلمان مومن نو مثالونه شته دی نو الله د بیت الله مدد وکړي د مسلمان طاقت کم و نشو کولی د ابرهه د لښکر مقابله اوس د مسلمان طاقت زیات دی الله تا ته وایي کوه که نه هغه لښکر برباد شو هلاک شو د هغې لښکر د هلاکې 50 یا 55 ورځ و د نبي علیه السلام د ولادت علما وایي دا الله ښودنه دا الله د مخکې نه ښودنه چې داسې یو پیغمبر دنیا ته رالیږم چې د هغه په مخامخ د هغه د پیدایش نه مخکې د اتیانو مضبوط لښکر هلاکوم نو چې هغه دنیا ته راشي خو د هغه مخکې یو لښکر هم بیا نشي ټینګېدی هغه به هلاکېږي پیدایش د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا نه شوی دی د مور نوم یې بیبي آمنه ده او د والد صاحب محترم نوم یې عبدالله دی دواړه په نوجوانۍ کې وفات دي عبدالله په نوجوانۍ کې وفات تجارتي سفر باندې تللی او د مدینې منورې په ګوان کې په راتلو کې وفات شو قبر یې هلته او د مور پلار دقه یو بچی باس پلار د پیدایش نه مخکې وفات دی الله خو عجیبه نظام دی که نه دنیا ته ښیي چې هغه ماشوم چې پلار د پیدایش نه مخکې مور د پیدایش نه پس په 7 کال د 7 کالو ماشوم یتیم بچی او چې زه غواړم د دغه ماشوم یتیم بچي نم د اسلام او د ایمان رڼا د دنیا ګوټ ګوټ ته رسولی شم او داسې شخصیت ته جوړولی شم چې ټوله دنیا به تر قیامته پورې د هغه د مثل د جوړېدو نه عاجزوي نو ولادت چې کله د نبي علیه السلام وشي او بیبي ده د عثمان ابن ابي العاص مور د فاطمې نوم د فاطمه او د دې فاطمې د پلار نوم عبدالله د فاطمه د عبدالله لور هغه وی په دغه ورځ زه د نبي علیه السلام کاروم چې دا پیدایش د حضور پاک کېده وی په کور کې یو ناشنا رڼا شوه او ستوري مې ولیدل چې د اسمان نه ځمکې طرف ته را روان دي وی ویایدم چې دا ستوري په ما را پرېونځي او د نبي علیه السلام مور بیبي وی بیبي آمنه وی چې د حضور پاک د ولادت په وخت کې یو رڼا زما نه راوچته شوه وی ما د شام محلات ولیدل دا د اسلام او د ایمان او د هدایت رڼا وه او د پیدایش د مخکې نیکه عبدالمطلب او ما یو خوب ولید وی زملاست یم زما د شان یو زنځیر راووت دا هغه زنځیر یو سر ته اسمان سره ولګېد بل سر یې مشرق ته روان شو بل سر یې مغرب ته روان شو وی ناګانه د هغه زنځیر نه ونه جوړه شوه د هغې ونې خشته خشته پاڼې دي او خشته میوه ده پکې وی څوک لګیا دي هغه اونې د هغه میوې نه میوې را شوکوي وی څوک لګیا دي د هغه اونې هغه څانګې کټ کول غواړي وی یو خشته سپین سړی دی هغه ورته خلک نه پرېږدي چې څوک پکې روانې کوي څانګه ونه څوک پرې کوي نو هغه سپین خشته شکل والا سړی ورته څوک نه پرېږدي وی ما لاس راوچت که چې زم ته په ما د پاسه دا ونه پرته ده د شا باندې وی لاس مې اوچت که چې یو میوه ته زم راوشکوم وی زما لاس ورته ونه رسېد دا زنځیر د اسمان سره جنګېدل دا د الله سره نسبت دی او مشرق او مغرب ته خورېدل د نبی علیه السلام د دین خورېدل دي او دا اونه دا د شریعت او د اسلام او د نبوت اونه ده او دا میوې دا د هغې غشته ښکلې ښکلې احکام دي او عبدالمطلب وی زه ونه رسېدم دې ته اشارت دی چې د نبي علیه السلام د نبوت هغه خوند رسېدو ته دې نه رسېږي دی د هغې نه مخکې وفات شوی خلکو د دې نه علاوه ډېر خوبونه لیدلي دي
ناشنا دا هغه وخت و چې د امریکې په شان حکومت او د فارس لوی حکومت او د فارس داسې و لکه د امریکې حکومت د هغه د محل نه 14 کاڼي پرېوتل زلزله راله خلکو به ورته عبادت کو اور به بلېده آتش کده هغه د مجوسیانو د عبادت هغه اور هغه بلو او د علیه السلام د پیدایش په وخت کې هغه اور فوري مړ شو او یو لوی دریاب دی یو چینه د ساوه دریاب جی گنگا دریاب گنگا د هندوانو یو محترم دریاب دی د قرنګ دغه دریاب مکمل اوچ شو او به پکې ختم شي او شام کې یو لوی دریاب دی یو لوی حوض دی بحیره تبریه ورته وایي دام اوچ شو او دا چې کوم وخت کې یاجوج ماجوج راشي هغې به د اوبو څکي هغه بیا به اوچېږي او یو سړي یو خوب ولید بادشاه د فارس په دغه وخت کې دا څه ورته وایي د کسرا هغه فورا میټینګ راوغوښته او ملګرو ته یې ویل چې ما د بېګا زلزله راغله او زما د محل نه 14 سختې پروتې د څنګه پرېوتې چې دا خبرې کولې فورا کې اطلاع راولېږله وی صاحب هغه فلانکي دریاب هم وچ شو اوبه پکې نشته